ولسی جرګه کې د شهید ډاکټر نجیب الله د تلین د لمانځلو پر سر جنجال رامنځته شوی دی. چې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ډاکټر نجیب الله ته څنګه سپکاوی کړی دی څه ویلي دي په دې اړه په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. پرون ورځ د ولسی جرګې ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د څلوېښتم تلین غونډې د جوړېدو پر سر د وکیلانو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی او لفظي شخړه شوې ده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ډاکټر نجیب الله په اړه ویلي دي چې جهاد مقدس دی، مقاومت مقدس دی، خو هغه چې جنایت یې کړی دی معلوم او مشخص خلک دي. د ولسی جرګې ځینو غړو ویلي چې حکومت باید اجازه ورنه کړي چې د ډاکټر نجیب الله د مړینې څلوېښتم تلین غونډه ولمانځل شي. دوی ویلي دي چې دا ډول غونډې د افغانانو ترمنځ ستونزې پیدا کوي او شونې ده چې هیواد د کورنۍ جګړې پر لور ولاړ شي. ځینې نورو وکیلانو بیا ویلي دي چې افغانستان کې هیڅ قهرمان شتون نه لري او جهادي ډلو ټپلو د کورنۍ جګړو پر مهال افغان وژنه کړې ده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې پرته له هر ډول تعصب د اجازه ورکړي چې خلک خپل مشران ولمانځي او دا د افراد بنسټیز حقوق دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. کومه دا مطلب تر پایه لیدلی وي او دا ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.